ما په غېږ کې ونیسه لنډه کیسه. سلام، ستړي مه شئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته پخیر راغلی. ښځې چې کله یې هم له خاوند څخه د مینې خبره نه وه اورېدلې، خاوند یې کاسب و. تل به یې موټرسایکل ګرځېده او له همدې څخه به یې د ځینې وسایلو د انتقال لپاره کار اخیسته. یوه ورځ ښځه ناروغه شوه. هماغه په لومړي ځل خپله مېرمن پر موټرسایکل سپره کړه. ښځې په ډېر احتیاط ورپورته شوه. هغه شرمېدله او نه پوهېده چې لاسونه یې چیرې ونیسي. په همدې وخت کې خاوند ورته وویل: د صحرایي لور ما په غېږ کې ونیسه. ښځې وپوښتل: څه؟ سړي جمله تکرار کړه: ما په غېږ کې ونیسه. ښځې چې د دویم ځل لپاره له سړي څخه هماغه جمله واورېدله، باور یې نه کېده او رنګ یې سور واوښت. په شرمناکه انداز یې تر ملا لاسونه ورتاو کړل او کرار کرار یې مخ په اوښکو لوند شو. نیمایي لار ته رسېدلي وو چې ښځې له سړي څخه وغوښتل څو بېرته د کور خواته راوګرځي. هغه په حیرانۍ وپوښتل: ولې؟ خو اوس روغتون ته نږدې شوي یو. ښځې وویل: اړتیا نشته، اوس روغه شوم، سر مې هم درد نه کوي. سړي یې مېرمن کور ته ورسوله، مګر کله یې هم دې ته فکر ونه کړو چې هماغه ساده جملې چې ما په غېږ کې ونیسه د مېرمنې په زړه کې څومره د نېکمرغۍ او خوښۍ احساس راولاړ کړی و، چې په ډېر لنډ مزل کې یې د هغې ناروغي له منځه ویوړه. له خپلو ښځو سره مینه وکړئ، هغوی فرښتې دي. ملګرو، خدای دې وکړي چې له قصې نه مو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.